لیونی پورې مذاق سپین ږیرې قصه خو دا د لیونی پورې مذاق لیونی غریب په څه پوهېږي ها نو دا لیونی به راونیسي هغه به قهر کړي هغه به په کنځلو راولګي خانده ورته هغې دا د الله بنده دی دا د الله بنده دی ته پته شته د الله بنده دی د ده دماغ کار نه کوي ته ده پورې خاندې ته ده پورې مذاق کوي چې دماغ یې روغ ته یو سړي پسې ورشه چې په سره ځوانۍ کې یو دماغ یې روغ وي چې یخ دي کیسه ته پورې وخانده نو لیونی دې راټینګ کړی دی هغه پورې مذاق کوې هغه نه ویډیوګانې کوې کوم ځای ته زموږ دا معاشره ورسېده زنانه سره به ناستې ویډیو به کوي او موږ مرسته کوو موږ ته مخ لږ ښکاره کړه خپل چې موږ دې ووینو موږ دا کوم ځای کوم طرف ته موږ روان یو پښتانه داسې خلک وو چې دې انټرنېټ زموږ نه هغه اسلام او هغه پښتو هر څه یې زموږ نه ګډوډ کړو اسلام په یو ګوټ کې موږ په بل ګوټ کې پښتو په یو ګوټ کې موږ په بل ګوټ کې نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې خو معاشره کې خیر شته الحمدلله